دوستانو په متحده عرب اماراتو داخل کې کمجد چې یو کلنې ویزې لګولې دي نو د دې د زمان یا بیمې خبره ډیره جنجالي نه ده دغسې ده که نه نو جنجالي په څه ده ګوره دې په اړه چې ما څومره پلټنه کړي زما څومره د احمد ټایمز همکاران چې دي هغوی نه معلومات راټول کړي که فکر مو کړي وي څو ورځې مخکې ما دې په اړه یو پوسټ کوم کړی و هغې پوسټ له لارې چې ما سره بعضو کسانو معلومات شریک کړل نو زه خپل هم پکې ډېر ګډوډ کړی یم چې اخر د چا خبره سړی ومني اکثره بعضو کسانو به ویل چې کوم چا چې یو کلنه ویزه لګولې ده او دوی زمان 190 ورځې دی نو دې نه وروسته دوی پسې غرمه مخالفې څه نه راځي بعضو کسانو به ویل چې راځي بعضو به ویل چې نه راځي نو خدای شته زه خپل هم ډېر زیات پکې ګډوډ کړی یم چې اوس څه وکړو او تاسو ته زه څه ووایم نو اخري یو نتیجې ته په ورسېدم ما ته یو کس معلومات راکول چې ما د 2 کسانو اسناد چیک کړل د زمان چې یو پسې مخالفه راغلی او بل پسې نه راغلی نو داسې یو عجیبه خبره ده خو زما مشوره تاسو ته څه ده ګورئ دوستانو تاسو کې کوم چا چې یو کلنې ویزې راګولې دي نو 190 ورځې کم زمان چې ستاسو دی کله هم چې دغه 190 ورځې ستاسو ختم شي نو زما مشوره دا ده چې تاسو بیرته 6 میاشتې نه بل زمان لپاره هم ثبت نام وکړئ بل زمان هم واخلئ د کوم تشویش چې تاسو دې لپاره کوئ چې ما پسې مخالفه یې نه به یي به څنګه به کیږي کم سے کم د خو به مو ختم شي بل تاسو خو به قانوني وای دومره ګران خو نه دی د دومره پیسې چې پرې کیږي همدغه 280 اتیا شاوخوا درهم د دیم دي نو که زما مشوره منئ ځکه نور چې ما څومره معلومات راټول کړي دي حتی دا چې همغه کسان چې دغه ویزې لګوي په هغې کې د معلومات چاته دقیق نشته چې کسانو ته ووایي چې ها تاسو به حتما داسې کوئ نو زما مشوره لکه وختي چې ما درته وویل تاسو ته دا ده چې کله هم ستاسو زمان ختم شي نو بیرته یې نوی کړئ سمه ده کم سے کم دغه تشویشونه خو به مو ختم وي که نه مننه